د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی یا څرګنده. یا څرګنده د پښتو په تورو کې 40م توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 40م مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غټ د یا څرګندې توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا هغه شی چې له کوم لور نه شروع شوی او په کوم لورې حرکت کړی دا راښیي چې یا څرګندې توری داسې لیکل کیږي. د یا څرګندې توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د یا څرګندې توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، یا څرګندې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، یاقوت لیکل شوی دی. دا ګورئ، د یاقوت په نوم کې یو ځلې د یا څرګندې توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. د یاقوت په کلمه کې د یا څرګندې د غږ شکل په سر کې راغلی دی، لکه یاقوت، لکه غوړي، لکه یو، لکه زنځیر، لکه دوبي. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي، لکه یاقوت. شاباس. اوس مو چې د یا څرګندې غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د یا څرګندې توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د یا څرګندې توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم د یا څرګندې توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د یو په کلمه کې، دریم د یا څرګندې توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د زنځیر په کلمه کې، څلورم د یا څرګندې توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د دوبي په کلمه کې. اوس دا ګورئ، یا څرګندې توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، یاقوت لیکل شوی دی. دا ګورئ، د یاقوت په کلمه کې یو ځلې د یا څرګندې توری په سر کې د الف له توري سره تړلی راغلی دی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې یاقوت رسم شوی دی. پوهیږئ چې یاقوت یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د یاقوت انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د یاقوت د کلمې لیکل یاد کړئ. د یاقوت کلمه له 5 تورو جوړه شوې ده. یا څرګنده، الف، قاف، واو، ت. توري چې سره یو ځای شي نو یاقوت لوستل کیږي. د یاقوت په کلمه کې مو د یا څرګندې لیکل ولیدل. اوس به د یا څرګندې توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د یا څرګندې کارونه په جمله کې. ښه نو، تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. د جملې په معنا مو پوهوم. ښه، ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي، لکه دا یاقوت دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ. په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د یا څرګندې توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا یاقوت دی. یاقوت سور رنګ لري. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر ما ته وښیئ. شاباس. په هر هغه یا څرګندې توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ، دلته 3 ځلې د یا څرګندې توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ
او د هرې زیړې یاد څرګندې پر سر د یاد څرګندې توری ولیکئ چې د یاد څرګندې توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د یاد څرګندې توري د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د یاد څرګندې توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه، پر تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. نجونې ګودر ته ځي. له ګودر نه په منګیو کې اوبه راوړي. په شنه چوکاټ کې وګورئ، دلته جملې په تور رنګ او هر د یاد څرګندې توری په سره رنګ راغلی دی. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځو ویشت. په هر هغه یاد څرګندې توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر یاد څرګندې توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو د یاد څرګندې توری د زی د کلمې په پای کې د زیم له توري سره تړلی راغلی، بل د یاد څرګندې توری د منګیو په کلمه کې د واو او ګاف د تورو په منځ کې راغلی. یو یاد څرګندې توری د راوړي په کلمه کې په ځانته شکل راغلی دی. نجونې ګودر ته ځي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي له ګودر نه په منګیو کې اوبه راوړي. اوس قلم راواخلئ، دا په سپین او زیړ رنګ چې نجونې ګودر ته ځي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه له ګودر نه په منګیو کې اوبه راوړي د جملې په سر ولیکئ. نجونې ګودر ته ځي. ګودر نه په منګیو کې اوبه راوړي. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا یاقوت دی. یاقوت سور رنګ لري. نجونې ګودر ته ځي. له ګودر نه په منګیو کې اوبه راوړي. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي، خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر د یاد څرګندې توری په مختلفو رنګونو راغلی دی، خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ، د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا یا قوت دی. یا قوت سور رنگ لري. نجونې ګودر ته ځي. ګودر نه په منګیو کې اوبه راوړي.
تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د یاد څرګندې تورې لیکل شوی دی. د دې هر یو یاد څرګندې توري د پاسه د یاد څرګندې تورې ولیکئ. کله مو چې هر د یاد څرګندې تورې ولیکه کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هر یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا یاقوت دی. یاقوت سور رنګ لري. نجونې ګودر ته ځي. له ګودر نه په منګیو کې اوبه راوړي. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس تکړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې یاد څرګندې توري تمرین وکړئ. د یاد څرګندې توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي یاد څرګندې توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا یاقوت دی ولیکئ او په توره کرښه یاقوت سور رنګ لري ولیکئ. د یاد څرګندې توري یوازې شکل لیکو. د یاد څرګندې توري په سر کې شکل لیکو. د یاد څرګندې توري په منځ کې شکل لیکو. د یاد څرګندې توري په پای کې شکل لیکو. د یاد څرګندې توري یوازې شکل لیکو. د یاد څرګندې توري په سر کې شکل لیکو. دا یاقوت دی. دا یاقوت سور دی. ګودر ته ځي. ګودر نه په منګیو کې اوبه راوړي. دا یاقوت دی. دا یاقوت سور دی. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د یاد څرګندې توري شکلونه لکه غوړي، یو، زنځیر، دوبي. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: یاقوت، غوړي، یو، زنځیر، دوبي، سور، رنګ، لري، نجونې، ګودر، ځي، منګیو، اوبه، راوړي،
کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 22 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.